قدرمنو لیدونکو کتاب او شاعر خپرونه ده د پیاوړي لیکوال چې موږ یې تاسو ته هر اتوار وړاندې کوو او تاسو ته د پښتو ژبې لیکوال شاعران او د هغوی چاپ سوي کتابونه په تاسو باندې پیژنو او چې کوم لیکوال یا شاعران پښتو ادب ته خدمت کړی دی نو هغه له سترګو نهام وي. نو پیاوړي لیکوال دا هڅه کوي چې هغه شاعران او لیکوال چې د عامه خلکو تر نظر نه دي تیر سوي یا یې نه پیژني، پیاوړي لیکوال دا کوشش کوي چې هغه لیکوال او شاعران یا د هغوی چاپ سوي کتابونه له تاسو سره معرفي کړي او په تاسو یې وپیژني. د دې خبرې به تر ټولو غټ اهمیت دا وي چې د کتاب سره به ستاسو مینه پیدا سي او د پښتو ژبې خپل اتلان، ادیبان او شاعران به تاسو وپیژنئ او د هغوی کلامونه به ووایاست او د هغوی له ژونده به خبر سئ. نو نن چې موږ کوم کتاب تاسو ته وړاندې کوو، زه تیمورشاه کمال او له ما سره په خوا کې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب تشریف لري. طاهر لیوال مو د کیمرې چارې ترسره کوي او دغه کتاب پیژنګلو به تاسو ته پر ستړي پښتون باندې هر وخت انشاءالله خپریږي. تاسو ستړي پښتون ته ورځئ او د بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو له کتابو سره بلدتیا پیدا کړئ او خپل لیکوال او شاعران وپیژنئ. نو نن چې موږ د کم کتاب انتخاب کړی دی، دا کتاب د قدرمن پروډیوسر سهیل خټک صاحب دی. د خپل کتاب نوم ټپیز یشی دی. سهیل خټک صاحب د پېښور اوسېدونکی دی چې په ریډیو پاکستان کوټه کې د سینیر پروډیوسر چارې تر ډیره وخته ترسره کولې. تاسو به یې په ریډیو باندې نوم هم اورېدلی وي. بیلابیل کتابونه د چاپ کړي دي او خو دغه کتاب یې د آزاد نظم او ټپې تړون تر عنوان لاندې چاپ کړی دی. دی په دې کتاب کې د یو نوې هڅه کړې ده او خپل آزاد نظمونه یې په دې کتاب کې چاپ کړي دي او بیا یې ورسره د ولسي ټپو یو پیوستون یا تړون هم کړی دی. د هغه زړو ټپو په رڼا کې آزاد نظمونه تخلیق کړي دي او د ټپې مخ ته یې خپل نظمونه ایښي دي او بیا چې کوم د اختتام پر ولسي ټپه باندې کوي. نو دغه کتاب ډیر خوندور کتاب دی. د کتاب پیژنګلو دی داسې کوي چې د کتاب نوم ټپیز، مصنف سهیل خټک صاحب، د چاپ کال 2012، د چاپ شمیر 500، کمپوزر حافظ رحمت نیازی صاحب، بیا 1.5 کالداري. او په دا کتاب کې بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو پر دې کتاب باندې خپلې سریزې هم لیکلي دي چې په هغه کې یو اختر زمان خټک صاحب دی او سردار علي صاحب دی او د سهیل خټک صاحب خپلې خبرې هم په دې کې پکښې دي. نو دغه کتاب چې پښتو ادب ته ډالۍ سوی دی یو نوې اختراع ده، یو نوې ایجاد دی چې پښتو ادب ته د نوې هڅه کړې ده او پښتو ادب ته یې د آزادو نظمو او د ټپې تړون دغه کتاب مارکیټ ته راوړئ او پښتو ادب ته یې ډالۍ کړي. پښتو مینوالو او د ادب لیکوالو او لوستونکو ته یې ور وپېژندئ. نو زه اوس پروفیسر شهزاد صاحب ته خواست کوم چې د سهیل خټک صاحب پر دغه کتاب باندې دی رڼا واچوي او تاسو ته د سهیل خټک صاحب شاعري په ښه تفصیل باندې متعرفه کړي. د ټولو تر مخه ستا او ستا د ملګرو او خصوصا د کیمرامین خپله
علمي څوک دی، ادبي څوک دی، شاعر دی، محمد طاهر لیوال. تاسو شکریه ادا کوم چې په داسې تیاره ځای کې مو داسې رڼا وي، ځلوئ او وخت ورکوئ، قامونه په دې خبروئ او د شاعرانو چې کوم دی نه د هغه اهمیت، د هغه ارزښت بیانوئ. یقینا دا ګران کار دی خو د لیکوالانو په ذمه دی او تاسو خپله دا ذمهداري چې کومه ده په ډېره ښه توګه ترسره کوئ. تاریخ به تاسو یادوي او ستاسو پر مړي احسان او تر کومه حده چې دا د سهیل خټک پر کتاب ټپیز باندې خبره ده، زه به د کتاب څخه زیات د سهیل خټک پر شخصیت چې دا یو عام څوک نه دی، دا خاص څوک دی د سهیل خټک. دا یو عالم دی، دا یو علمي څوک دی چې څومره د ده عمر دی، د عمر سره سره یې د هغوی مطالعه ده او بیا دا د صوفیهیزم سره تړلی څوک دی. په صوفیهیزم هر قلب او د هغه قلب چې کوم قلبي روحاني وارداتونه دي نه، هغه چې کوم دي نه، هغه د نورو خلکو څخه ډېر دي جدا دي. ما ستا په خبرې کې واورېدل چې دا د ده نوې هڅه ده او واقعي دا نوې هڅه چې کومه ده نه، دا د ستاینې وړ ده، ستاینې وړ ده او د ده د علمي او د علمیت چې کوم دی هغه په څر کې ښکاره کوي، هغه شی ښکاره کوي. د یو نوي سنس بنسټ یې کېښود او داسې مزګور اصناف سخن موږ پېژنو او بیا د آزاد نظمو چې کوم دي، د نظمو چې کوم سم قلمورا نظم چې دی، پابند نظم دی، مسدس دی، مخمس دی، او دی آزاد نظم دی د تپید دی په صورت کې چې عقیدي او بیا دواړو ته تړون ورکوي، بیا دواړې سره نښلوي. نو دا څنګه نوی سمت دی، بلکې زه درته د دا نوي سمت په اختراع مبارکباد ورکوم او بیا دی د ریډیو څخه تړلی څوک او پروډیوسر څوک، د څومره شورا پارکو کې ناست، د څومره شورا چې کوم دی نه کلامونه د ده مخته راغلي او بیا دی د لایبرري او د کتاب سره تړلی څوک. اوس په تازه شپو کې هم ما ولیدی چې زموږ د کوټې یو منور څوک دی ریب خان لالا، دی د هغه چې هغه د علم یو دنیا ده. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا د شاعر سره سره یو عالم څوک دی او د داسې عالمانو و دغه ټولنې ته ضرورت دی. ما د ده شعر هم ویلی دی، ما د ده نثر هم ویلی دی، هم یې شعر سند لري، هم یې نظم سند لري او ما دی پر سټیج هم اورېدلی دی او ما دی په علمي او بیسو هم لیدلی، بیس هم لري، اهمیت هم لري، نوم هم لري. نو شعر چې کوم دی هغه خامخا ژوندی، نظم بیا خامخا ژوندی. زه تا ته خواست کوم چې د ده د نظمو څخه ته یو نظم ما ته وال کړه او اورېدونکو ته کښېږده. دی په خپل یو نظم کې سهیل خټک صاحب وایي چې سرلیک یې دی غوښه د سیخ پر سر وریتیږي او زموږ د سویلي پښتونخوا خلک شاید چې د وري توري سره بلد نه وي، وري ته هغه ته وایي لکه موږ چې څه وخت جواری پر اور باندې ونیسو سور یې کو، نو د پېښور خلک و دې ته وري وایي. دی په خپل دغه نظم کې وایي شهزاد صاحب د ارمان ژوندون مې اوږد شو، د ارمان ژوندون مې اوږد شو، ستا وعدې نه پوره کېږي، د ارمان ژوندون مې اوږد شو، ستا وعدې نه پوره کېږي، زه له خپل ځان یم خبر او ستا په تمه تېروم ژوند، خو ته نه راځې شیرینې او خیر ته مه راځه ما پرېږده، انتظار به ستا کومه او زه واده کړم د میینو وعدې تل ترسره کېږي او زه به ځان خاورې رې کړم، خو ستا مینه ګو وفا پکښې نشته او خو بیا هم که بې وفا ده چې هر څنګه د زما ده، خو بیا هم که بې وفا ده چې هر څنګه د زما ده او ستا بې پته مینه غواړم، دا زما د زړه تسکین دی،
د قسمت توري به څه کړم چې زما په تندي نقش دي بې وسي زه چېرته یوسم بې وسي زه چېرته یوسم زه پخپله یم بې وسه د کړون دا ډک مزل چې د کړون دا ډک مزل چې زما پښې یې کړې تڼاکې ستا په لوري هڅه وکړم د دیدن منزل زه غواړم خو د ډېر مزل نه پس هم د منزل نښې نه ښکاري او تورې شپې دي په هر لور تیارې تیارې دي زه په سترګو هېڅ نه وینم او بس خو ستا لارې څارمه راشه 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 زما یاره ما بهر له دې تیارو کړه او راشه راشه زما یاره ما بهر له دې تیارو کړه که په ما دې زړه سوځېږي خپل مین که در یادېږي غوښه د سیخ په سر وریتېږي بې وفا یار پرې سراسر نیولی یم ګوره شاعر دلته د کمال یعنې د پټو امکاناتو خبره کوي او تر رڼا تر شا هم پټ امکانات وي هره تیاره رڼا لري هره شپه سهار لري دی پر امید دی نا امیده نه دی او دا خپل امید چې کوم دی نه د نا امیدۍ د احساره څخه څنګه راوځي یو خدا خبره ده بیا په ژوند کې خبره دا وي چې دا د ده چې کوم دی لټون دی دا ضروري نه دی چې د ده لټون دی د هغه لټون سي نه خو ده د خپل لټون په کوم انداز ایښی دی او بېرته په هغه کې کوم امکانات ایښي دي ما مخکې ویلي وو چې دا یو عام څوک نه دی دا سهیل خټک صاحب ما ناسته ورسره سوې ده په ګنټو ګنټو ستاسو پر ادب ګایېږي په ګنټو ګنټو دی ستاسو په تصوف ګایېږي بلکې د دې سره سره چې کوم دي په عصري تقاضو څخه بلد څوک دی یو دونګې مینه ناکې مجلس یې دی هغه ناستې خوند کوي هغه خبرې خوند کوي هغه علم چې کوم دی هغه خو د ده زیور دی نه یعنې چې کومه خبره ورسره کوي په کوم انداز یې ورسره کوي دغه خبرې د ده سره جواب شته دغه خبرې د ده سره انصر شته نه نو یعنې پر ادب دومره باخبر څوک دی او دومره لاسبری دی نه چې څو خرګوي چې هغه د کمال خرګوي دا کمال په خلکو کې چې کوم دی هغه سهیل خټک صاحب هم دی اواز یې ښایسته دی انداز یې ښایسته دی او په راز پوهېږي په شعر پوهېږي په انداز پوهېږي یقینا په دا کتاب کې دی کمال صاحب ستا مخ ته ډېر نظمونه پراته دي ما تا ته خواست دی چې ته یو بل نظم چې کوم دی قدرمنو لیدونکو د سهیل خټک صاحب په یو بل آزاد نظم کې چې عنوان یې دی قبر شو زوړ تبۍ شوې ماتې قبر شو زوړ تبۍ شوې ماتې واه هلته ګور د چا جوړیږي هلته ګور د چا جوړیږي دلته کور د چا ورانیږي واه هلته ګور د چا جوړیږي دلته کور د چا ورانیږي څه عجبه تماشه ده او روانه جنازه ده څه عجبه تماشه ده او روانه جنازه ده په دې کلي کې ماتم دی یو ځواني خاورو ته لاړه په دې کلي کې ماتم دی یو ځواني خاورو ته لاړه نو بېشکه چې فاني ده دا دنیا د هیچا نه ده نو بېشکه چې فاني ده دا دنیا د هیچا نه ده چې ځواني شي د چا خاوري چې ځواني شي د چا خاوري اسرائیل هم په ژړا شي او په ژړا ژړا کې وایي دا رضا د رب تعالی وه دا رضا د رب تعالی وه دلته ډېرې ځوانۍ خاورې له به تورې خاورې کېږي جنازې به وي روانې او ویرونه به هر خوا وي دا رضا د رب تعالی ده دا څوک نشي بدلولی
چې بدلول او د مرګي بلا چې راشي ډیر پی مخي نس ته تیر کړي د مرګي بلا چې راشي ډیر پی مخي نس ته تیر کړي دا بلاوي همیش وږي دا بلاوي همیش وږي لویرونو نه یریږي نه یې زړه په چا سوځېږي جنازې وي بس روانې ځمکه ډوبه شان وده ده او په دې خبره نه ده چې قبرونه پرې جوړیږي ځه جوړیږي ځه ورانیږي د ګل په شان مخونه پناه کیږي خاورې کیږي دا خبرې له ویر ډکي ویر اظهار د بېوسۍ دی دا دنیا د فنا کور دی هر انسان ترېنه روان دی دا دنیا د فنا کور دی هر انسان ترېنه روان دی دا هر څه بشي ترې پاتې او ځواني بشي میراتې قبر شو زور تبۍ یې ماتې په ګلابي جانان پرېوتل ګردونه ټول د کمال شعر دی یعنی د فاني دنیا د ختم کېدو چې یو ابد دی هغه الله دی چې دایم دی و قایم دی او انسان چې هر څو امیدونه لري هر څو هغه ورته خیالونه لري په واسو په بس هیڅ نه دي کېږي به هغه کوم چې د الله خوښه بالکل چې الله یې کوي د الله مخ ته څوک نه کېږي بالکل به هغه کېږي او بیا د نظم چې کوم دی دا د تجربه هم ده دا د مشاهده هم ده دا د مطالعه هم ده دا د پیشنګویي هم ده بالکل اڅه او یو خبر کمال صاحب زه وکړم کله دغه نظم چې داسې روان دی دوی چې در سره ګایېږم ته چې د ده هغه خبرې انداز له د نظم د آزاد نظم لرلو سره سره یې رواني دومره خوندوره ده حالانکې آزاد نظم اړ وي خو د ده د نظم رواني او تسلسل ډېر خوندور دی دوا دی پر سړي بوجېږي نه بلکې څومرې ته باید چې واوږدېږي چې زه اورم نه نو په اخر کې به زه دا ووایم مکمله خبره به دا وکړم د غزلې نوم هم دی هغه د مجلس نوم هم دی ادبي خدمات یې ډېر دي علمي خدمات یې ډېر دي په دلیلو په مباحثو کې ما اورېدلی دی په نثر کې ما ویلی دی د ده تفسیري چې کوم دي هغه ډېرې منورې دي د ده معلومات د ده علم چې کوم دی هغه یو علم دی نه او د ده ډېرې خبرونه ته ډېره زیانونه رسېدلی نه شي ما رنګه مانده څوک هم د ده په خیال زه ګایېږم چیرې سهیل خټک چیرې ما رنګه مانده شهزاد د ده نظمونه چې کوم دي نه هغه ځان ته بېل بېل رنګونه لري بېل بېل عنوانات لري مفهوم یې جلا دی معنا یې جلا ده ځکه چې په هغه کې د ده علم پټ دی نو کمال صاحب زه به اختتام پر دې وکړم نه چې مطلب د سهیل خټک باندې هغه په فن باندې هغه په شخصیت باندې چې څومره زه وګایږم هغه عمرې لږ دی نو قدرمنو لیدونکو د سهیل خټک صاحب دغه ټپیز کتاب چې موږ تاسو ته معرفي کوي نو تاسو دا لاسته راوړئ او تاسو به دا وایاست چې دا به موږ څنګه لاسته راوړو نو د لیکوال ټلیفون یا موبایل نمبر تاسو ته وایم 03038178338 تاسو د سهیل خټک صاحب سره پر دا نمبر باندې په خپل تماس نیولای شئ او د ده څخه دا کتاب طلبلی شئ او دا کتاب ترلاسه کولی شئ نو د نن د دې کتاب چې موږ تاسو ته وړاندې کوي دا د سهیل خټک صاحب نوې اختراع ده آزاد نظمونه د ټپې سره یو پیوستون ورکړی دی او دا په پښتو شاعري کې دا شاعري ډیره کمه سوې ده
نو په کار ده چې د دې شاعري سره پښتانه ځان بلد کی او دا شاعري ولولي او د سهیل خټک صاحب چې کم تخیل دی هغه ته ځان ورسوي او د په شعر ځان پوه کی د شاعر او کتاب په همدغه سلسله کې چې تاسو د موږ سره د پیاوړي لیکوال د ستړي پښتون له پیجه هر اتوار کتلی سئ طاهر لیوال فیض محمد شهزاد صاحب او زه تیمورشاه کمال تر بل کتابه له تاسو اجازت غواړو الله مو ژوندي او ګړندي لره د موږ سره د پښتو ژبې په دغه چوپړ کې ملګري اوسئ او ویډیو مخته شیروئ ملګرو کم کتابونه موږ تاسو ته معرفي کوو دغه کتابونه اخلئ ترلاسه کوئ او مطالعه کوئ ستاسو په معلوماتو کې ستاسو په فکر کې به یو ژورتیا راځي تاسو به د خپلې پښتو د خپلې ژبې د خپلو لیکوالو او شاعرانو ادیبانو څخه ځان به خبره وساتئ نو پر همدغه ځای باندې زه تیمورشاه کمال او زما ټول ملګري له تاسو اجازت غواړو تر بل کتابه مو پر الله سپارم ژوندي او بریالي اوسئ